بر علاوه چې دا رستوران دی دا یو موزیم هم دی. دې ته په ترکمني و هغه په ژبه باندې قروي ورته وایي. اصل کې دا اوښ ښکاري خو دا قلف کلي ده. ساربان کسک پکې اوسم شته. باز روز آمد به پایان شام دلگیر است من. مارکوپلو ورته وایي. زموږ ستاسو د بدخشان سل بدخشان کې دا پیدا کیږي. دا کلم چې رستوران جوړ کړو موږ چې راځه د هغه نه ټول خلک دې نه استفاده وکړي. ښه شوروا موږ دغې سنګي کې مشتریانو ته پخوو. سلامونه، زه روح الله کلیوال یم. تاسې هم د کاون یوټیوب چینل له لارې د دغې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې به تاسو ته یو داسې ښکلی میلمستون در وپېژنم چې ساره یې په ټول کابل کې نه لیدل کېږي. په یاد میلمستون کې د هېواد بېلابېل تاریخي، هنري، کلتوري او ځینې نور لرغوني توکي لیدلی شئ. په میلمستون کې د هېواد لرغوني توکو زه هم دې ته وهڅولم چې یو ځل دغه میلمستون ته راشم او له نږدې وګورم. له نیکه مرغه چې دا دی اوس د میلمستون په انګړ کې یم او غواړم چې تاسو ته هم د دې میلمستون په زړه پورې د لیدو وړ ځایونه او د میلمستون د یو تن مشر خبرې هم تاسو لیدونکو ته د انځور په بڼه وړاندې کړم. هیله ده چې خپرونه تر پای شی وګورئ او د خپرونې له ټولو برخو څخه خوند واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم هارون دی، مسئول د رستورانت شام کابل او کلیوال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی چې زحمتونه مو ویستو او زموږ رستورانت ته تاسو برنامې ثبتولو دپاره راغلی. تاسو نه ډېره مننه کوو. او دا رستورانت چې دی مونږ تقریبا د یو نیم دوه کاله کېږي چې دا م جوړ کړی نجیب زراب مارکیټ پای مرکز کې او تقریبا یو نیم دوه کاله وشو. مونږ سره تقریبا داسې 15-20 نفرو پورې هلکانو، ځوانانو، سپین ږیري مونږ سره دلته کار کوي او یو زمینه د کار دی. خپل افغانانو دپاره مونږ دلته ځای جوړ کړی او زموږ رستورانت چې دی میهمانخانه د افغانستان دی. بر علاوه چې دا رستورانت دی دا یو موزیم هم دی چې پخواني آثار او پخواني زموږ ستاسو کلتور او فرهنګ مونږ دلته ځای په ځای کړی دی رستورانت کې چې خلک هم دې نه مستفید شي، دا وګوري او خپل هغه پخواني آثار او پخواني کلتور او فرهنګ خلکو نه هیر نشي. او دا تقریبا مونږ د 20 کاله کېږي چې دا کوم شیان چې بیا تاسو ته مونږ په تصویر باندې ښیو مونږ دا راټول کړی اکثر د تقریبا د 15-14 ولایتونو د افغانستان هماغه ستاسو زموږ کلتور او فرهنګ چې هغه هم پکې ځای کړی او مختلف شیونه چې ټول زموږ ستاسو هغه فرهنګ او کلتور دی. او دا مونږ سره مخکې چې و دا شمالي کې زموږ باغ کې و، دا داسې یو ځای کې و چې بیا مونږ کله دا رستورانت جوړ کړو مونږ چې راځه چې دې نه ټول خلک استفاده وکړي. هلته خو صرف مونږ پخپله لیدل او دې نه ټول خلک زموږ استفاده وکړي، دا راشي وګوري چې دا فرهنګ خصوصا زموږ او ستاسو د ځوانانو نه دا هیر نشي چا نه او سپین ږیري هغه پېژني پوهېږي دی چې دا څه شی دی دا څه شی دی. اوسنی ځوانان دا نه پوهېږي. نو انشاءالله چې دلته راشي وګوري خپل کلتور او فرهنګ دلته بېرته تازه کېږي. او تقریبا 20 کاله کېږي چې ما دا شیان مې راغونډ کړی د مختلف ولایتونه او دې کې زما مشر ورور هغه خان نومېږي چې هغه زما اصل تشویقګر و. دا ټول شیان چې ډیزاین او ډیکور کوي هغه کوي او ولایتو هغې ته زه ځم. دا اکثر ولایتونو ته تللی یم او هغې نه مې یو شی راټول کړی و راوړی مې دلته ځای په ځای کړی یم دی. دلته داسې فضا ده چې هم ډوډۍ ده او انسان ته یو ذهني سکون او ارامش ورکوي. دا زموږ رستورانت چې دی
یعنی مختلف دی د ټول رستورانتونو نه دا مختلف دی چې کوم آثار دي هغه ټول به تاسو ته زه وښیم خدای دې وکړي چې تاسو ته خستهکن تمام نشي انشاءالله ټول هر یو شی به درته نږدې نه ټول به درته وښیم چې دا کوم شیان چې موږ راغونډ کړی او د هغه ډیزاین کړی دی دا تاسو وګورئ نږدې نه و د دې هغه کوم ولایت نه م راوړی دا څومره قدامت لري دا څه شي دپاره د خلک استفاده کول ده د خوراک دپاره اسکاک دپاره دغه شیان انشاءالله ټول به تاسو ته زه معرفي کوم د یو ثانیه صاحب زموږ د پارکینګ صحنه ده دلته زموږ د موټرې پارکینګ کوو او یو بله خبره چې موږ پارکینګ کوو چا نه پیسې نه اخلو نه د عکس اخلو نه د څه شي د لیدو او نه د پارکینګ پارکینګ کې موږ بعض شیان دلته میښی ته موږ پخواني هغه لرو د ګاډۍ ټایر دي مثال غږ دیګونه چې خلک خیراتو هغه کې به هغه ډولۍ به پخول دا زموږ ستاسو لغمان او هغه خوست هغه کې دې کې خلک د هغه به وایستل د جلغوزي تورې جلغوزي نه دي دې کې به خلک راټولول ده او دا د دې دا هغه چې دی هغه خلک انار پکې خلک به اچول د قندار خلک هلمند خلک دې کې هغه چې انار اچوي دې کې نو دې کې به خلک پخوا به د ښځې او سیاسله چې به شودې او ماسته به جوړول دا به دې یخچال خو نه و پخوا دې لاندې به یې ښوده چې دا پیشو او دا شیان پکې هغه ونه کړي دې لاندې او دا چې دی د کلنګي چرګانو دپاره خلک به ساتل خلک به شوقي و که نه نو دا صاحب ګاډي څوک ټانګه ورته وایي څوک ګاډي وایي دا پخوا چې خو موټرې نه و دا کلي کې او ولسوالیو کې ولایاتو کې خلک به همدا استفاده کول دې نه چې کوم چا نه چې ما دا واخیستو وایي موږ افغانستان کې 15 استادانو یو میمنه هغه کې و فاریاب کې و یو هرات کې یو قندار کې یو جلال آباد کې او یو نفر کابل کې چې دا یې جوړول اوس دنیا سره شوی اوس خلک ټول موټر او هغه کې پخوا موټرې نه و مکمل همدغه به و دې کې به خلک ګرځېدو تلو راتلو به نو دلته صاحب بل نور هغه هم لرو دا وګورئ دا صاحب هغه یوغ او اسپار دی صاحب چې دې کې خلک به ځمکې قول به کول ورسره دا غویان او غوا شاته به دا تړل دا د هغې دغه بلچی دی ځمکه به دې سره خلک قول بل کول او دا څه چې دی صاحب دا دې ته اوغور وایي زموږ شمالي خلک دې کې دا وچ رومي و دا شیان به ټکول او توت و چهارمغز چوکیده به هم دې کې خلک به جوړول او دا صاحب هغه هم چې دي مشک دي چې خلک پخوا به پکې اوبه سطلو د شیان نه و هغه مشک کې به خلک وړیم هغه انتقالول او اوبه د شیان به همدې مشک کې دا زموږ صاحب د خپل د باغ یو د دې یو 100 کاله کېږي صاحب دغه دروازه زما د میا شمالي کې د هغوی باغ و مالې نور برخه ستاسو خو دغه دروازه یې ما ته راکړې دا زاړه شیان دا هم صاحب سمت شمال کې زامبیل غوندې یو هغه پخوا زامبیل وسپنه و دې کې به خلک یو شای به انتقالول د کراچي لاسګاري او د شان به نه و هغه وخت کې تو به ګیته به ګرځه یو هغه لري یو سندره خو دا جوړومه صاحب دا مې نوی راوړی دې ته مکمل یو هغه به جوړومه سیپ مکمل اسباب یې جوړومه چې خلک راشي دې تقسیم دلته صاحب یو زوړ موټر هم لرو دا مونږ ته ذاخیلوال صاحب تحفه رالیږلی د دې هم تقریبا 6 ماډل دی 1906 د دې هم تقریبا 6 کاله د دې کېږي د دې موټر او دا هم له خیره یو هغه پکې جوړومه یو میز چوکۍ ته تغییر ورکوم دلته یو چای او کافي دپاره یو ځای دلته جوړومه پروګرام لرم چې د دې دیوالونه هغه ټول مکمل د لرګۍ نه جوړ کوم له خیره او دلته صاحب یا زموږ عمومي لاره دا ده د رستورانت کلیوال صاحب دا نو زموږ د رستورانت لاره ده صاحب عمومي لاره هم دا ده زموږ د انتیک شیانو هغه چې دی همدغې ځینه صاحب شروع شوی دغه دروازې ما دا پاس خیمو هغه دپاره راوړی تقریبا
یو سل اتیا کاله 200 کاله د دې دروازو نه وخت تېرېږي. دا خو هغه کجاوي هغه خو مې تاسو ته ویل. دا هم چرخ دی صاحب، دې کې به هم خلک تار جوړول قالینو هغه دپاره. دا چې دي مکمل اسباب د بزکشي ده. دا زموږ او ستاسو افغانستان کې یو لوی فرهنګ دی چې رواج دی چې سمت و شمال و هغه کې خلک بزکشي کوي. دا د حس لپاره هغه بوټونه یې و رکاب و قمچین و مکمل د اسباب چې دی دا د حسب و د بزکشي هغه ده. او مزار کې هم دا بزکشي کېږي هر کال په نوی کال کې. نو دا هم زموږ ستاسو د سمت شمال دی چې ازبکستان او تاجکستان هغه هم بیا بزکشي رواج لري. دا تاجکي و هغه هم راځي ټول افغانستان کې یو مسابقه و د بزکشي چې جونکو ته به ورکول. دې کې به کالي انوارې د کالی و دا پخوا او انوارې د لباسو. دغه هم د اسب دپاره دی صاحب. دا د خپله د اسب د ویښتو نه جوړ شوی. دا د اسب مخې ته اچوي ده. کلیوال صاحب مونږ دا برخه مو ولیدو. اوس مونږ تاسو ځو اول منزل کې خپل سالون ګورو، بیا هغې ځای نه ځو دویم منزل ته بام په سر هغه ازاده فضا مونږ او تاسو دوستانو ته ښیو. مهرباني صاحب. کلیوال صاحب بیا هم په خیر راغلاست. دلته زموږ د زینو نه چې راځي دلته دهلیز کې نو دې ځای نه انشاءالله زموږ هغه شروع کېږي. دا زموږ ستاسو د وطن د شمالي د خټو ټول هغه دي استالف. او دا جالبه شی صاحب دا انګور دا خو تقریبا 2-3 کاله دې نه کې دا وګورئ اوس پکې وچ شوی دی انګور. ډېر وخت پکې وشو. دې کې ژمي کې خلک کنګینه ورته یې دې کې انګور ساتي بیا 2-3 4 میاشتې دا انګور. او دا صاحب زانګو د ماشومانو دپاره دا زموږ ستاسو سمت شمال ازبکان چې ماشومان پیدا کېږي ماشوم دې کې هغه کوي تقریبا داسې 6 میاشتې یو کال دپاره. اوس هم شته دا هغه چې دی دا دود او هغه چې دی کلتور زموږ ستاسو سمت شمال اکثر ازبکانو پنجشیر خلک ازبک خلک د بدخشان هغه خلک چا چې وګوره چې دا شاته دا سره لږ داسې پلان غوندي هغه خلک وایي دا سره چې دی ګوارۍ ده. دا اوس هم هلته خلک استفاده کوي ماشومانو دپاره. اوس هم نوی هم جوړېږي خو موږ سره چې دی زوړی دی. مهرباني صاحب اوس به ځو دغلته دا چې کوم دی دا پخواني هلیکاین و لامپا و ترګایسه پورې د دې بیا مختلف هغه دي دلته هغه بیا دننه سالون کې بیا زه تاسو ته ښیم د دې نور قسمونه او نور هغه. مهرباني صاحب دا بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایي صاحب. دا زموږ عمومي سالون دی صاحب. دا به دې ځای نه درته تاسو ته شروع کړم. پخواني تلویزیون و رادیو و تایپونه و هغه دي دا صاحب. گرامافون دی ته وایي صاحب. دا گرامافون دی. رادیو هم لري. دا زه هېڅ برداشت کولی نه شم. همدا چې زه تاسو ته مننه پنځمه شپه تاسو ته ما باندې څه چوپه ولیدم چې زه هم ومړ شم. تر ډېره حده ما دا اوس هم درته حالت مو څنګه ګرامافون ټول کسټونه دي. وروسته راشي چې داسې دغه ملګري چې ستاسې د قطار نه بېل شوي دا صاحب هغه ده پخواني ګرامافونه. زموږ ستاسو ملي رادیو تلویزیون نطاق دی. هغه چې هغه ده سی دی هغه شته پکې. او دا چې صاحب دی دا هغه ده دا سیستم د ګرامافون کاسټ و هغه خوري. پخواني کاسټ دي لتا او رفیع او موکش. خو دا 15 کاله بعد چالان شوی صاحب. د دې کې لږ خیره او هغه درلوده دا صحیح لږ دا یو پاکاري و انجینر یې پکار دی چې یو انجینر دا چک کړي تصدیق کړي چې دا جوړ شي. 100 کالو هغه نه به دا زیات دي.
ولې چې راډیو او یا اتیا کاله کې دا راډیو هغه نه مخکې و دا ګرامافون و هغه چې و دا یو مشکل لري چې له خیره لري دا او دلته صاحب دا ټایپسټي ماشین چې پخوا هر دفتر و هغه ته به خلک تلو د هغه نه به د دفترونه د ټایپسټي غږ به راتلو دې نه وروسته بیا کمپیوټر هغه جوړ شو خو اوس پخوا خو چې یو ټایپسټ ته به 40 نفر ناست و بیا هغې نه وروسته فکس ماشین ووتو هغې نه وروسته بیا هغه ووتو کمپیوټر او پرنټر او دا شیان ووتو دلته یو بل شی صاحب دا جرنده دې نه مې یو تصویر واخلې دا تقریبا 2.5 کاله کېږي د دې دا زموږ یو دوست مونږ ته قندهار نه تحفه راوړی دا چوکۍ صاحب مې دا مې کونړ کې جوړ کړی دې باندې مې یو میاشت وخت تېر شوی چې تر څو چې دا جوړ شوی افغانستان کې جنګ هم په چوکۍ دلته صاحب دا زموږ ریسپشن دی د رستورانت د شام کابل رستورانت ریسپشن دی دلته هم ډېر پخواني شیان زه لرم دا پخواني تلیفون دی صاحب اوس خو ټول ډیجیټلي شوی کمپیوټر شوی دا پخواني تلیفون دی دې کې به خلک داسې نمره به دایرول د دې ښایسته به یو غږ و تلیفون هغه او دلته صاحب بعض شیان دي چې اصل کې دا اوښ ښکاري خو دا قلف کلي ده دا قلف او کلي دا یې کلي اکثر دا خو واړه دي خو دې نه غټ قلفونه ما سره شته چې غټ غټ قلاګانو هغه کې به خلک استفاده کول تقریبا داسې 2-3 کیلو وزن لري نو غټ قلف هم زه لرم بیا هغه هلته پاس دی هغه هلته دی صحیح ستاسو شات دغه توکي خو اکثر دا د ولایتونه زموږ او ستاسو ټول د کوم ولایتونه چې باستاني ولایتونه وي لرغوني توکي هلته او هغه د شي فرهنګ او کلتور هلته ډېر زیات دي لکه زموږ ستاسو سمت شمال هرات قندهار دغه ولایتونه کې ولې چې باستاني ځایونه دي که نه هلته ډېر زیات پیدا کېږي دا صاحب دا هغه ده دې ته هغه وایي چرخه وایي چې دې کې خلک د پشم نه د پسه د پشم نه بیا به تار جوړول تار نه بیا قالینو دپاره دې کې تار به جوړېدو دا ټول هغه دي د لرګیو دا زموږ اساس کونړ کې جوړېږي دا پخواني هغه دي چې دا خلک ازبکانو هغه پکې قابلي خوري وریجې لرګیو هغه ده نو دا د وریجو هغه چې خوند چې ډېر زیات دی دا په هغه باندې دی دا د لرګیو هغه چې دا غورېګانې دلته یو جالب شی لرم صاحب دا د سوینه پخوا اوس خو اصلي د سوینه وتلی یو هفته ولګاندو چې ما تاسو ته وښودو او دا چې دی دا د شوی دی دا به ډېر خلک خانانو کورونو کې به یو دا و چې خلک به دې کې سالون کې دهلیز کې به وشو دې کې به خلک لاسونه خپل وینځل مس دی او برنج دی دا برنجي ده دا صاحب یو ډېر پخوانی شطرنج زما زده نه ده خو شوقي یم د هغه دا راځي اکثر مشتري چې راځي چا چې زده یي بیا دې کې لوبه کوي اجازه ده ورته چې دا ځان سره ویسي هملته خپل اطاق کې هغه کې لوبه وکړي دې کې نور صاحب دلته هغه لرم دا انشاءالله یو ورځ به چې په فرصت راغلی زما میلمه یې شوروا دې کې ښه شوروا پخېږي د تیږو دیګی دی د ډبرو اکثر چې جوړېږي نورستان کونړ کې جوړېږي نه پوهېږم شمالي کې هم یو ځای کې دی چې هلته هم دا جوړېږي د دې مخصوصه تیږه ده ولې چې دا تیږه شګه نه ورکوي ډېر زیات 4 ساعته کې شوروا پخېږي دې کې او ډېر زیات خوند کوي دا یو جالب شی صاحب دا ډیوه چې ورته وایي شیطان چراغک دا دی دا شیطان چراغک دی دې کې خلک به پخوا تیل اچول بیا دې کې پلتې به دې کې لګول دا هم ډېر د الکاین او لامپه او ګیس نه دا پخوانی ده ټول شیان عصري شوی اوس خلک مس او هغه کې ډولۍ نه خوري ټول خلک هم دا پلاستیکي شو چین پخوا هغه چیني ظرفونه چې ډېر پخوانی هغه شاهان او ګردنر به ورته ویل
د میسي لوښو کې خلک به استفاده کول د خټو هغه نه چې هغه نه لري نقص نه لري انسان ته ډېر زیات چې نقص لري انسان ته هغه پلاستیکي او پلاسکو دغه شیان دي د دې ډوډۍ او اوسنۍ هغه کې ځمکه او اسمان فرق دی دا ډوډۍ د خوند او مزه او هغه نور صاحب دلته دا هم یو ټلیفون دی پخوانی رادیوګانې دي دا پخواني صاحب شټوپ دا شټوپونه ډېر زیات رواج و دې کې به تیل اچول کېدو دې کې به دا به پمپ هوا به ورکول خلک دا هم برنجي ده دې کې یو بل قسم دی بیا دا پلته د شټوپ دا پلتې والا دی دا بل دی دا دې چاینکونو کې به خلک چای څښي شټوپ هم پخوانی شټوپ دی څومره خلکو سره حوصله او دا څومره هغه باندې یو چاینک جوړ شوی شعرونه پکې لیکلی سرخ ګلان او هغه نور انشاءالله دلته به زه تاسو ته د نورستان نه مونږ هغه لرو دا پیزارونه صاحب پخوا به خلک به ودونو او هغه کې به اچول دا پیزارونه ټول نه پخوانی بیا پکې دا دی دا مارچا سره زموږ خانان او هغه به اچول دا د کوم ولایت مربوط کېږي دا اکثر د قندار خلک یې اوس خلک استفاده کوي دا هرات خلک قندار خلک شته خلک استفاده کوي دا نور صاحب دا ټایپونه 530 هغه چې به پخوا ویل ساربان کسک پکې اوس هم شته باز روز آمد به پایان دلته صاحب دا چې دا د مارکوپلو ورته وایي زموږ ستاسو د بدخشان صرف بدخشان کې دا پیدا کېږي نور ولایتو کې نه پیدا کېږي دا او دا چې دی دا زموږ ستاسو د نورستان دی دا نورستان کې جوړ شوی میز چوکۍ د دې تقریبا 100 هغه کېږي 120 کاله کېږي د دې کېناستو دپاره ځان ته خپل یو هغه طریقه و خلک به دې کې داسې کېناستو ډېر راحت او هغه ده او دا صاحب دا زموږ ستاسو د بدخشان خلک دې کې شورچای څښي شیدو کې مالګه اچوي هغوی بیا استفاده کوي نو مختلف صاحب چلام د غوریګانې اکثر مسجدو کې به دا و صاحب کراکري و هغه وخت نه و هر یو مسجد ودونو کې و هغه کې خلک به همدغه استفاده کول چیني و هغه شیان هغه وخت کې نه و اصل کې خو دا زموږ کورنی شوق ما تاسو ته ویل چې زما مشر ورور دی هغه ډېر زیات هغې شوق کې دی دا زموږ کور کې و اوس دغه یو رادیو دی موږ سره دا خپل د کورنۍ د ما د مور کاکا و هغه وکیل د شورا و 12مه دوره کې دا د هغې کور کې و یعنې موږ د پخوا نه درلوده ده یو بیا لږ شوق هم زیات شو بیا په دې 16 کالو کې نور شیان هم راغونډ کړو بیا زموږ دا یو ځای کې و بیا کله هم چې رستورانت جوړ کړو موږ ویل چې راځه د هغه نه ټول خلک دې نه استفاده وکړي پخوا خو یو 10-15 نفر خپل فامیل به لیدل اوس چې دی ډېر خلک دې نه استفاده کوي او ستاسو د چینلو د هغه نه ټوله دنیا ته دا ورسېدو زموږ اکثر خارجي میلمانه چې راځي وایي ستاسو یوټیوب چینلو کې موږ ستاسو یوټیوب کې ستاسو برنامه لیدلی و نو ډېر خلک اوس بلد شوی خارج نه هم چې راځي همدلته خلک راځي دلته افغانان هم چې راځي ولایتونه دا یو داسې رستوران دی چې مختلف رستوران دی نور رستورانتونو نه دا مختلف دی دلته صاحب یو صندوق لرو دا سماوار 183 کاله کېږي د دې تاریخ لري پخوانی سماوار دی دا علي کاین صاحب لامپا دا یو صندوق لرو چې اوس هم دې کې ازبکانو ترکمنانو دې کې جیز کې جنکو ته ورکړي د دې 155 کاله کېږي د دې دغه
چې اوس هم خو دې کې یو دانه میخ هم نه دی استفاده شوی کمال د لرګیو هغه نه جوړ دی مایمنه او انخوی هلته اوس هم دا رواج دی نورستان کې شته کنر کې شته خوست هغه کې د تخار کې کاسې او هغه بدخشان کاسې او د شان جوړوي او سمت شمال کې مایمنه او د شبرغان دلته موسم د لرګیو نه هغه جوړوي خو زیات زموږ ستاسو چې لرګی دی هغه د زموږ ستاسو د کنړ لرګی دی او نورستان کې کلیوال صاحب دلته د بعضې چاینکونه موږ لرو چې ډېر پخوانی دی ګردنر نومیږي دې کې پخوا به پاچاهانو هغه ته چې چا کوشش کول چې یو چا پاچا ته زهر ورکړي هغه ورکړي دې کې چې به چای اچول دا پخپله به ماتېدو دلته ما سره نمونه شته صاحب دا چاینکونه دي د دې پیالې و دا چې دی جاپاني و چینایي جوړ دا خو چین هم نه و جاپاني و دا زموږ ستاسو افغانستان کې مې یو فابریکه درلودو د شاکر په نامه و صاحب چیني سازي شاکر په نامه و هغه هم داسې ښه چیني به جوړول خو اوس به د بده مرغه چې هغه فابریکې و هغه مکمل اوس لنګه ده او کار نشته پکې ماشینونه خراب شوی نو دا په افغانستان کې جوړېدو د افغانستان هغه وخت کې ډېر پیشرفته و اوس موږ او تاسو رالو بام په سر زموږ آزاده فضا چې کوم دی دلته موږ د زموږ او ستاسو د پامیر بدخشان کوم کلتور و فرهنګ چې 2000 کاله دلته د زموږ هغه چې دی قدامت لري او دا موږ بام په سر 4 دانې د دې جوړ کړی چې دې ته په ترکمني و هغه په ژبه باندې قروي ورته وایي یعنې توره کوټه او زموږ او ستاسو په ژبه باندې ورته خرګا وایي نو دا مکمل زموږ او ستاسو د افغانستان د لاس صنعتي کار دی چې دا تقریبا 2000 کال افغانستان کې دا قدامت لري او دا موږ دلته جوړ کړی د خپله میلمنو دپاره چې کوم میلمانه زموږ راځي دلته دا راځي صاحب بیخي هغه د کیلو د وطني ژوند دی دا صاحب او د دې هر څه چې دی مکمل د پسه د پشم نه جوړ شوی لرګی و پشم نه دا جوړ شوی دی مکمل دې کې میخ و داسې مصنوعي شی پکې استفاده شوی نه دی او دا هم زموږ او ستاسو د افغانستان یو کلتور فرهنګ دی چې بام په دنیا کې چې کوم بدخشان دی زموږ او ستاسو هلته خلک اوس هم دا استفاده کوي دی او دا اوړي کې ګرم وي او ژمي کې ډېر یخي کلیوال صاحب اوس زه تاسو ته زموږ بام په سر چې دی زموږ او ستاسو پخواني فرهنګ کټونه هم شته دلته کټونه هم لرو چا پخوا خلک کلي کې هغه بنډار و هغه کب خلک پې کول او دلته موږ قالین هم اچوو چې مشتري د مازدیګر د ورځې لخوا مشتري راځي دلته کیني او دا ځایونه چې دی زموږ فامیلي دپاره هم دی چې کوم فامیلي دوستان راشي سره د فامیل دلته کیدای شي په ازاده کیني په حرامه فضا باندې راشي دلته خپله ډوډۍ وخوري او کیني دلته دا زموږ ستاسو ټول دغه کیلو هغه ده رادیو و افتاولګان تقریبا 15 کاله ما کور کې لاسونه وینځلی دا سماوار دا کراچۍ ما هغه کې جوړ کړی کنړ کې مې جوړ کړی صاحب دې کې اکثر زموږ خارجي میلمانه چې راځي تورستان راځي دې کې موږ ورته ډوډۍ سرویس کوو دې کې ورته ډېر ورته په زړه پورې هغوی ته ښکاري او دا صاحب سماوار دا زموږ او ستاسو د افغانستان تقریبا د دې 183 کاله قدامت لري دا صاحب ډېر پخوانی دی دا او مکمل د لاس کار دی کې شوی صاحب پورې هیواد مو د خپل ځانګړي فرهنګ او تاریخ له مخې په بیلابیلو خوراکي ډولونو کې غني دی په دې میلمستون کې هم د هرې سیمې خواړه ځان ته جلا خوند او بوی په درلودو سره کلتوري ارزښت لري
کلیوال صاحب اوس موږ تاسو ځو اشپزخانې ته چې دلته قابلي او هغه پخېږي دا به تاسو ته وښیم زه مهرباني صاحب انشاءالله زموږ اشپزخانه داسې پاک سوتره دی صاحب هر څه منظم پاک صفا سوتره خواړه چې دي زموږ مکمل افغاني خواړه هم لرو چې قابلي لرو چې تاسو ته وښیم چې دا قابلي صرف که وایم چې زه هغه اچوم پکې دا قابلي کې دا کنجوتو غوړي دغه دی صاحب دا زموږ قابلي کلیوال صاحب دلته قابلي خو ما تاسو ته وښوده چې کوم رستورانټ کې زموږ مینیو چې دی موږ ډېر زیات کوشش کړی چې زموږ ډوډۍ افغاني ډوډۍ ښه موږ قابلي لرو شینواري کباب لرو هغه لرو ښه قروتي لرو ښه شوروا موږ دیګ سنګي کې مشتریانو ته پخوو هوټل کې مهم چې دی پاکي او سوترګي ده نظافت دی چې نظافت باید از ډېر ښه خدای نخواسته یو مشتري مریض نشي نو د هر ولایاتو د هغه خواړه تقریبا 50 شپېته قسمه موږ دلته خواړه لرو ډوډۍ لرو فاست فود لرو چاینیز لرو مثال هندي او پاکستاني ډوډۍ لرو خپل وطني ډوډۍ دا شان مکمل موږ سره شته انشاءالله موږ ستاسو هر یو ولایت او هر یو هغه چې دی ځان ته بیل بیل هغه لري ډوډۍ خواړه لري مثال زموږ د شمالي خلک ښه شوروا پخوي مثال سمت شمال کې زموږ د مزار او قندوز او ازبکانو هغه چې دی مکمل د قابلي و دغه شیان دي زموږ ستاسو ننګرهار خلک چې دي کړایي و مثال شینوار هغه چې دی هغه ډوډۍ دي د هرات خلک بیل رقم ډوډۍ دي زموږ ستاسو د خوست او پکتیا خلک چې دي هغوی ډنډکی پخوي د هر یو ولایت چې هر رقمه ډوډۍ زموږ ستاسو بیا خپل ځان ته یو خوند وي او هغه لري هیواد مو د تاریخي او کلتوري میراث په لحاظ په ټوله نړۍ کې ځان ته شهرت او د خپلو لرغونو توکو او آثارو له مخې ځانګړی ځای لري راځئ چې خپلو لرغونو توکو ساتنه کې برخه واخلو او راتلونکي نسل ته یې هم وښیو ترڅو خپل نیکونو راپاتې کلتور مو ژوندی پاتې شي په دې مېلمستون کې د لرغونو توکو او آثارو شمیر بې حد زیات دي په ځینو مهمو لرغونو توکو مو یادونه وکړه خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې له یوې بلې موضوع سره چې زه روح الله کلیوال ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسې ټول په لوی رب سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ